اوس خلک وایي تصوف چېشته وایي خلکو ته عوامو خلکو ته په ذهن کې دا ورکوي وایي تصوف معنا د اسلام خلاف دین تصوف معنا په اسلام عمل کول د الله حبیب علیه السلام درته وویله چې ذکر ډېر ډېر کوه زړه دې صفا کېږي دا کار څوک درته کوي دا تا ته پیر کوي دا تا ته مرید کوي پیرانو ته ورسه مشایخو ته ورسه ما درته ویله که نقشبندي شریفه کې مرید سي درته وایي د الله ذکر شروع که که قادریه شریفه کې مرید سي درته وایي د لا اله الا الله ذکر شروع که دواړه د الله تعالی اسماء او کلمات د اسلام دي زر واره درته وایي چې زر واره یې د ورځې کوه حتی اخر کې چې دې ته ورسوي چې اویا واره د ورځې دغه ذکر کوه کرار یې در ډېروي استاد دا د زړه زنګ د اولیا در ختموي په دې توجهګانو مراقبو په دې اذکار علم د تصوف څه مقصد دی زه به تاسو ته لږ په دې اهمیت ځان د تاسو خبر کړم علم تصوف ما او تا ته څه ښیي اولیا خلک د تصوف لار حقیقت تصوف تا ته څه ښیي علم التصوف تا ته وایي چې ستا باطن دغسې جوړ کړه لکه د ظاهر چې د مسلمانۍ جوړ کړی ظاهر وایي چې زه مسلمان یم لمونځ کوم روژه نیسم کلمه وایم حج کوم زکات کوم ذکر و اذکار کوم دغه باطن دې هم په دغه څو صفاتو موصوفه د انسان باطني صفات درته ښیم د انسان په باطن کې یو صفت دی هغه ته وایي حسد بغض کینه عناد د خلکو سره کول دا هغه بیکاره صفت دی چې قرآن کې الله جل جلاله چې آخري صورت نازل کړی دی په هغه صورت کې مؤمنانو او حبیب علیه السلام ته د دې دعوت ورکړی دی چې ته پناه وغواړه د حاسد د حسد څخه ما قبل آخر صورت قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر حاسد اذا حسد كنا قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر النفاثات في العقد رتويسوس هذا سورة أشناقة سورة ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد واسأل الله جل جلاله قرآن پاکی په دې آخري صورت کې د من شر حاسد إذا حسد الله جل جلاله د حسد څخه پناه وغواړه د حسد د حسد پناه وغواړه او رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي د انسان د اعمال نیک اعمال دا حسد دا رقم اور خرابوي لکه وچ بوټي چې اور ته وراچې څه رقمه یې سوځي دا ستا لمونځ دا ستا روژه دا ستا ذکر دا په حسد سره داسې د کاره وځي بلا پیدې وي لمونځ دې کړی وي خو په زړه کې دې حسد وي هغه لمونځ ثواب دې ګوره ولاړ شي تصوف تا ته څه وایي هغه وایي د دغه حسده ځان خلاص کړه تصوف تا ته څه وایي وای د انسان په زړه کې یو بد صفت دی چې هغه بخل دی بخیلوالی د دغه بخل څخه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم پناه ځینې غوښتې ده الله جل جلاله خپل دشمن بللی دی چې بخیل د خدای دشمن دی د دغه بخل څخه ځان خلاص که زړه د دې څخه صفا که اصل شی دغه دی تصوف تا ته څه وایي د انسان په زړه کې یو بل بد صفت دی چې کبر ولویي ورته وایي تصوف تا ته وایي چې ځان د دې تکبر او د دې لویۍ څخه ځان خلاص کړه هغه صفت دی چې الله جل جلاله انتهایی بنده ته په قهر او په غضب کیږي هغه د تکبر په خاطر کې په یو چا کې تکبر او الله ورته په قهر کیږي او رب العزت وایي متکبر انسان نه بخشم او اله العالمین غضب او لعنت پر متکبر باندې وایي تصوف درته وایي دا د زړه څه وباسه عاجزي راوله په زړه کې ځان داسې جوړ کړه چې په مخلوق کې در هیڅ چا ځان ښه و بهتر و بالا مه ګڼه در هر چا ځان ښکته کړه تصوف ستا ښه نیت تر اصلاح کوي تا ته وایي چې ستا د نیت اصلاح وکړه نیت چې د بلې خوا را وګرځوه د خالق او د مخلوق د خالق سره کامله رابطه جوړه کړه زړه دې د الله تعالی سره داسې وصل کړه چې په هر عمل کې دې په زړه کې د خدای جل جلاله یاداشت موجود وي دا تصوف کار دی ما تاسو ته مخکې ویلي وه مولا علي قاري رحمه الله لیکي درې ځای مرقات کې د ابن الفارض واقعا نقل کوي یو عالم نقل کوي چې هغه وایي د تصوف نو غټ کار دا دی چې د تصوف والا څه چم کوي یو کرامت ښکاره کړي نو بیا فخر پکوي چې فلانکۍ کرامت ما ښکاره کړي مولا علي قاري صاحب وایي
زموږ د مذهب مشهور عالم چې د مشکات شریف احادیث کې 11 جلد شرح یې کړې ده، وایي دغه مولا په دې خپله خبره کې خطا دی. د تصوف دا مقصد نه دی. تصوف څه ته وایي؟ وایي د تصوف ابتدا د نبوت انتها ده. د رسول الله صلی په نبوت کې انتهایی خبره کومه یوه د نبی علیه السلام په خپل علم عمل وکړه او په عمل کې اخلاص پیدا کړه. د تصوف ابتدا د دې ځای جوړ ده چې په علم عمل وکړه او په عمل کې اخلاص پیدا کړه. خالص د الله تعالی لپاره عمل کوه، ریاکاري ایسته کړه. ابتدا د صوفیه او انتها د نبوت ته. د تصوف انتها چې د پای آخري چې دی، ګوره اول سر د تصوف دا دی، د تصوف شروع د دې ځای کېږي چې ته په خپل علم عمل او په عمل کې اخلاص پیدا کړه، د الله تعالی لپاره خالص وکړه، د بل چا ریاکاري د زړه وباسه، ګټه نه درته کوي. او آخري انتها د تصوف چې ده، تصوف تا ته په آخر کې څه شي؟ آخري انتها د ابن الفارس قول راوړي. په دنیا کې یو عالم تیر شوی دی د ابن الفارس په نامه یو ولی الله دی رحمه الله رحمة واسعه. مولا علی قاري درې ځای را شعر راوړي، هغه داسې وایي وایي لو خطرت لي في سواك إرادة على خاطري سهوا حكمت بردتي. یا الله که ناپامه بې فکره زما په زړه کې ستا څه غیر د بل چا سوچ راولوېدی، لا زه پر خپل ځان باندې حکم د دې کوم چې زه مسلمان نه یم، مرتد شوی یم. دغه د تصوف انتها ده. دې مقام ته اوس کم مولا په خپل علم ځان رسوي. د الله تعالی سره یې زړه دغسې جوړ وصل و چې یو ګړی خپل رب د زړه څخه نه وتي. وایي الله که زما بې فکره ناپامه په زړه کې ستا څخه غیر د بل چا سوچ راولوېدی، ناپامه یې لا په زړه کې د خدای غیر بل څوک نه ورلېدي، که مې ناپامه زړه ته بل څوک راولوېدي، د بل چا سوچ په زړه کې رالی، زه پر ځان حکم د مسلمان نه کوم، زه مسلمان نه یم. زړه یې د خدای سره دغسې تړلی و چې په ناپامۍ کې لا زړه بلې خوا ته نه اوښتي. دغه د تصوف انتها ده. دغه عمل په تا کې صوفیه راولي، تصوف تا ته دغه شی ښیي. اول هدف د تصوف ګوري د زړه اصلاح ده. صوفیه مبارکان څه وایي؟ وایي زړه جوړ که، زړه د ټول بدن باچا دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم څه وایي؟ الا ان فی الجسد مضغة اذا صلحت صلح الجسد كله. د الله حبیب علیه السلام په بدن کې یو ټوټه ده، که چیرې دا جوړه سوله نو صلح الجسد كله، ټول بدن به جوړ وي. واذا فسدت الجسد كله، که دغه یوه ټوټه د بدن خرابه سول ټول بدن به خراب وي. هغه کومه ټوټه ده په بدن کې؟ د الله حبیب علیه السلام الا وهي القلب، په بدن کې زړه دی. که زړه د انسان جوړ سو ټول بدن جوړ دی، که زړه نه جوړ سو ټول بدن نه جوړ دی. که زړه خوشحاله و ټول بدن خوشحاله، که زړه خوابه دی ټول بدن خوابه دی. صوفیه مبارکان وایي ستا اول مقصود پر تا باندې فرض شی دا دی چې زړه جوړ که. زړه تصوفو اولنی هدف دغه شی دی چې ستا پر زړه باندې کار در وکړي، ستا زړه جوړ کړي. مشکات شریف کې حدیث دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي دا زړه د انسان دغه رقم زنګ نیسي لکه دا اوسپنه چې په اوبو کې کښېږدي څنګه زنګ ونیسي. اوسپنه چې په اوبو کې پرته وي زنګ یې نیولی وي، د انسان زړه دغسې زنګ نیسي. صحابه ورته ای د الله پیغمبره دا په چیچ باندې لرې کو دغه زنګ؟ اوسپنه خو چې په اوبو کې زنګ ونیسي موږ ریګمال ورته ونیسو. یو حدیث مبارک کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي مرګ ډېر در یادوه، تلاوت د قرآن کوه، دا د زړه زنګ ختموي. بل حدیث مبارک بیا په دغه مشکات کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي د الله جل جلاله ذکر ډېر ډېر کوه، دا د زړه زنګ ختموي. د درو سرو خبرو مقصد یو شی دی، مرګ یادولم د خدای جلاله ذکر تا ته در یادوي. قرآن هغه بهتر د اذکارو دی، بهترین ذکر قرآن دی. ذکر کوه، په ذکر باندې زړه اصلاح کېږي. صوفیه تا ته اوس څه شي درښیي؟ اهل تصوف څه درته وایي؟ ته چې ولاړ شې په طریقه عالیه نقشبندي شریفه کې مورید شې، هغه تا ته اوله پلا دا وایي ته په زړه کې ذکر شروع کړه. ته د الله ذکر شروع کړه، خو داسې شروع کړه چې زړه ته دې دا ذکر ولویږي. دومره قدر ډېر یې وکړه چې ستا زړه باندې ذکر در سره شروع کړي، ستا د زړه اصلاح در کوي په دغه ذکر د الله جل جلاله باندې.
دغه د تصوف مقصد دی. اولنی هدف د صوفیه و دا دی چې ستا زړه جوړ سي، چې زړه د انسان جوړ سو ټول بدن د انسان جوړ دی، او که زړه خراب سو د الله رسول صلی الله علیه وسلم وی ټول بدن خراب دی. اوس خلک وی تصوف چېشته وایي، خلکو ته عوامو خلکو ته په ذهن کې دا ورکوي وایي تصوف معنا د اسلام خلاف دین، تصوف معنا په اسلام عمل کول. د الله حبیب علیه السلام درته وویله چې ذکر ډیر ډیر کوه زړه دې صفا کېږي. دا کار څوک درته کوي؟ دا تا ته پیر کوي، دا تا ته مرید کوي. پیرانو ته ورسه، مشایخو ته ورسه. ما درته ویله که نقشبندي شي پکې مرید سي درته وایي د الله ذکر شروع که، که قادریه شي پکې مرید سي درته وایي د لا اله الا الله ذکر شروع که. دواړه د الله تعالی اسماء او کلمات د اسلام دي. زر واره درته وایي چې زر واره د ورځې کوه، حتی اخر کې چې دې ته ورسوي چې 80 واره د ورځې دغه ذکر کوه، کرار در ډېروي. استاد د زړه زنګ د اولیا در ختموي په دې توجهګانو، مراقبو، په دې اذکار.